سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان یو څو داسې ځوان لوبغاړي وښیم چې په خاص ډول باندې په انټرنیشنل کرکټ او مهمو لوبو کې دوی مکمل ډول باندې ناکامه سوي دي او په دغو کې خو دغه دوه لوبغاړي د افغانستان ملي ټیم نه هم رخصت سوي دي، یعنې دوی ته اوس دومره موقع هم نه ده ورکول سوی او مخکې به ډېر زیات چانسونه هم ورکول. دغه ټول لیست به زه تاسو ته وښیم او تاسو ما سره خپل نظر لاندې په کمنټ کې حتما شریک کړئ. په دغه لوبغاړو کې خو دغه شپږم نمبر باندې رحمان الله ګوربز د رحمان الله ګوربز په شپږیزه که موږ وګورو انډر 19 که موږ وګورو د آیلینډ خلاف یا د زیمبابوې خلاف دغه ټیمونو خلاف خو دی ډېر ښه ځلیږي، رنزونه هم کوي، خو بل خواته چې کله دوی ته مضبوطه بولینګ اټیک راسي لکه سریلانکا پریمیر لیګ کې که تاسو کتلی لږ د بولینګ سپیډ یو سل څلوېښتو پورې که دوی ته بال راسي بیا دوی نه ورخطایي او همدغسې مکمل ډول باندې رحمان الله ګوربز ناکامه سوی ده. او ما ته خو داسې ښکاري دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې چې دی دومره مکمل ډول باندې په اووه لوبو کې ناکامه سو، دغې نه وروسته به مشکله ده که دغه نورو لیګونو والا هم په ده باندې اعتبار وکړي. نو شپږم نمبر باندې رحمان الله ګوربز ده په انټرنیشنل کرکټ کې ناکامه سوی ده. همدغسې پنځم نمبر باندې که موږ وګورو دغه جاوید احمدي نومېږي، دغه ته هم ډېر زیات چانسونه د افغانستان ملي ټیم ته یې ورکړي ول. که تاسو ته یاد سي کال 2015 کې چې 50 اوریزه ورلډ کپ ترسره سوی او هغه کې هم د لوبه ترسره کړې ول، صرف سکاټلینډ خلاف یوه لوبه کې د 50 وهلې وله. هغې نه وروسته دغه نورو لوبو کې مکمل ډول باندې ناکامه سوی ده او هاین دغه 2 کاله مخکې هم د افغانستان ملي ټیم کې د لوبه ترسره کړې وله، هغلته هم دوی مهمو لوبو کې رنزونه نه دي کړي او همدغسې د افغانستان ملي ټیم نه بیا دغه رخصت سو. دې نه علاوه به زه تاسو ته افسر زازی وښیم. افسر زازی هم که موږ وګورو هماغه کال 2015 کې د شهزاد محمدي په ځای باندې ده ته چانس ورکول سوی او اولته دی مکمل ډول باندې ناکامه سو او هماغه کال 2015 ورلډ کپ چې کله ختم سو نو د افسر زازی لپاره د خلکو په زړونو کې یعنې هغه مینه پاتې نه وله او افسر زازی یعنې ډېر زیات بد هم راتو او هماغې نه وروسته بیا د افغانستان ملي ټیم نه هم افسر زازی رخصت سوی و. نو دغه په انټرنیشنل کرکټ او مهمو لوبو کې مکمل ډول باندې ناکامه سوی ده. دې نه علاوه دغه دریم نمبر باندې لوبغاړی که موږ وګورو حضرت الله زازی. حضرت الله زازی که موږ وګورو هغه د افغانستان د اخر کرکټ کې یا معمولي ټورنمنټونو کې یا د آیلینډ خلاف په یو لوبه کې د 160 رنزه کړي ول. دغه آیلینډ ټیم که موږ وګورو یا د زیمبابوې ټیم که موږ وګورو یا سکاټلینډ نیدرلینډ د دغې دغه بالرانو سپیډ 125 نه واخله تر 113 پورې دغسې میډیم پیس بالرانو ته خو دوی ډېر ښه بیټینګ ورته ترسره کوي، خو چې کله 140 سپیډ راسي 150 پورې سپیډ راسي دوی بیا هغسې نسي ځلېدلی. نو ده ته هم ډېرې زیاتې موقع ورکړ سي، ډېر زیات چانسونه هم د افغانستان ملي ټیم کې ورکړ سول. په شلوریزه لوبو کې هم ده ته همیشه چانس ورکول کېږي، خو دی هغسې لوبه نسي ترسره کولی او د ده د بیټینګ تخنیک مکمل ډول باندې خراب سوی ده. بیټینګ بیخي تخنیک نه لري او په ده باندې دغه بالران هم پوه سوي دي چې ده ته موږ کوم ځای کې بالینګ وکړو چې موږ دی ډېر په اسانۍ سره آوټ کړو. په سریلانکا پریمیر لیګ کې به تاسو خپل هم کتلی چې حضرت الله زازی په 4 لوبو کې 150 نه زیات رنزونه ونه سو کړی، نو دغلته هم حضرت الله زازی مکمل ډول باندې ناکامه سوی ده. او دې نه علاوه دغه دویم نمبر باندې چې کوم لوبغاړی ده ناصر جمال نومېږي. ناصر جمال به تاسو ته یاد سي یو وخت کې افغانستان په ټیسټ لوبه کې هم دلته ډېر چانسونه ورکړل، په ون ډے کې هم په شلوریزه کې هم کله به په شلوریزه کې به یې چانس ورکړ چې هلته به ښه ونه ځلېده، بیا به یې 50 اوریزې لوبو ته راوله هلته به هم ښه ونه ځلېده، بیا به یې ټیسټ لوبه کې واچوه. دغه د رئیس احمدزي ورور هم ده، نو د رئیس احمدزي په وجه باندې دلته ډېرې زیاتې موقع ورکړل سولې. په کال دغه 19 ورلډ کپ کې که کوالیفاین راونډ تاسو کتلی هلته که چېرته په دغه نورو لوبو کې هم دته موقع ورکړې وله نو بیا ډېره مشکله ورسې افغانستان کال 2019 ورلډ کپ ته هم کوالیفای کړې وله. هغلته یې په 3 لوبو کې و که دته چانس ورکړ سو او مکمل ډول باندې ناکامه سوی او هغه هم د مضبوطه ټیمونه هم نه ول، ضعیفه ټیمونو خلاف هم د رنزونه نه دي کړي. او دې نه علاوه دغه اول نمبر باندې چې کوم لوبغاړی د احسان الله جنت نومېږي. احسان الله جنت چې نوروز منګل کسې ورور هم ده او د نوروز منګل په وجه باندې د ډېر زیات وخت لپاره د افغانستان ملي ټیم کې لوبه ترسره کړې وله. که تاسو ته یاد سي به ایشیا کپ کې هم دته چانس ورکړی و او دغسې د افغانستان نورو لوبو کې هم ډېره موقع دته برابره سوله، خو ده هغسې لوبه ترسره نه کړله او د خلکو ډېر زیات له پامه بد هم راغی. یو دی ډېر له پامه بد راغلی دی، یو ناصر جمال له پامه بد راغلی او یو افسر زازی. دغه 3 لوبغاړي د افغانستان مینوالو له بد راغلي دي. نو ما ته دغسې دغه 6 لوبغاړي چې کوم
ما تاسو ته لیست وښودو. دوی خو دغه معمولي ټورنمنټونو کې یا شپږیزه کې د افغانستان داخل کرکټ کې دغلته ښه ځلېدلی سي او دغه آیلینډ خلاف هم دوی ښه ځلېدلی سي. زیمبابوې خلاف خو چې کله مضبوطه ټیمونو خلاف د افغانستان لوبي نو هغلته بیا دوی نه وارخطوي او هغسې دوی لوبه نسي ترسره کولی. نو دغه لوبغاړو نه علاوه که تاسو ته کوم بل لوبغاړی میسي مکمل ډول باندې په انټرنیشنل کرکټ کې ناکامه سوی لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او د کرکټ تازه خبرونه که تاسو ځان خبرول غواړئ نو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.